بسم الله الرحمن الرحیم درس شروع کوو. نن به موږ او تاسو آفیس انسټالیشن وایو. پرون خو مو ویلې که نه چې ورډ پروګرام څه شته وایي، آفیس څه ده. آفیس موږ او تاسو ویلې یو مجموعه ده چې په دې کې ورډ، ایکسل، پاور پوینټ، اکسس، آوټلوک دا ټول پکې. خو دغه آفیس به څنګه انسټالوو؟ ګورئ، د ما په کمپیوټر کې تیار انسټال ده. اول به زه ان انسټالیشن طریقه به ورته وښیم چې نصب یې که نه دا څنګه ته ایسته کوې له کمپیوټر نه. یو څه شی ته په کمپیوټر کې تیار نصب وي، دا به څنګه ایسته کوې او بیرته هغه به موږ او تاسو نصب کړو. څنګه یې نصبوو؟ راځئ کنټرول پنل ته. اول کنټرول پنل دلته پروګرام ان فیوچر به پیدا کوې. په وینډوز کې هم دا موږ او تاسو ویلی وو چې دا پروګرامز ان فیوچر دې باندې به کلیک وکړې. دلته به راسې آفیس به پیدا کړي. دا آفیس پروفیشنل 2016 دې باندې چې کله کلیک وکړې دلته پاس چې لیکله ان انسټالیشن انسټال لیکله، دې باندې کلیک وکړه، یس ورته ووایه. یس بیا ورته وایي دا نو ان انسټالیږي. داسې کله اخر ته ورسېده دا ان انسټال سو پروګرام ځي له کمپیوټر نه وځي. لکه تاسو موبایل کې یو برنامه ان انسټال کوئ، یو برنامه نصب کې بیرته غواړئ چې هغه ایسته کې، نو هلته به ورباندې کلیک وکړئ ان انسټال باندې، هغه بیرته ځي. دا هم دغسې ده، دا اوس روان ده تر اخره پورې ورسېږي، دا به له کمپیوټر نه ووځي. بیا نور آفیس پروګرام موږ او تاسو نه لرو په کمپیوټر کې. ګورئ اوس په خلاصېدو د خلاصېږي ښه. دا چې سو ګوره ان انسټال سو، کمپیوټر نه ووته، نور نسته. اوس چې کله زه دلته راسم، ګورئ ته به څنګه معلوموې چې کمپیوټر کې آفیس شته ده که نه. وین کې رن ته به راسې، وین ورډ به ورته ولیکې، بل هغه څه کوي جواب درکوي چې دا په کمپیوټر کې آفیس نشته، ورډ پروګرام نشته پکې. دا به کلوز کړو. دلته به راسو اوس انسټالیشن چې کوو څنګه. دلته راځم زه سیټ اپ پیدا کوم، سافټویر دا دې باندې ډبل کلیک وکړئ، دا سافټویر به در سره راغی. ته ودرې دا بل یو راغی، دا سیټ اپ ده، دا ایکزي. دې باندې به ډبل کلیک وکړئ، یس. دا ګوره دلته راغی ویلکم ټو مایکروسافټ آفیس 2016. ګوره نیکسټ، بیا دلته راځي، دا به نیکسټ ووهي، نیکسټ. دلته ګوره انسټال، دا اول ایکسټراکینګ کېږي ښه، دا فایلونه ورته آماده کېږي، بل هغه بیا انسټالیشن شروع کېږي. ګوره اوس وایي ښه انسټال ناو. کسټمایز کې مونږ او تاسو کوی سو دلته ګوره چې ته ورته انتخاب کې چې کوم یو انسټالوي او کوم یو ورته نه انسټالوي. دلته په طور مثال هغه ده پابلیشر ده، ګوره پابلیشر انسټالوي ورته که نه انسټالوي. دلته ګوره ناٹ اویلیبل دې باندې کلیک وه، ځکه بیا څه کېږي، بیا ایسته سو، دا نه انسټالېږي. بل هر یو څه ته غواړې دی چې نه کوی سو، بیا ته څه کې هغه ورته انتخاب کې چې ته انسټالوي او که نه. خو مونږ وایو دا هم په کار نه ده، انسټال نه و، ټول انسټالوو. دې باندې کلیک وکړه، اتومات څه کېږي، ټول انسټالېږي. دلته مونږ کسټمایز ته راغلو که نه، تاسو پاس څه لیکلی و انسټال نه و، هغه باندې کلیک وکړه، اتومات دغه صفحه راځي، دا انسټالیشن شروع کېږي. دا اوس دلته دې چې نه شروع کېږي چې کله تر اخره پورې خلاص سو، بیا انسټالیشن خلاص، دا آفیس پروګرام کمپیوټر کې بیا انسټالیږي راځي. ښه دا ریکارډ بیا زیاتېږي، دا به لږ غوندې سټاپ کړو تر څو چې د اخره پورې رسېږي. ګوره دومره حرکت وکړه، لږ غوندې رسېدلی، داسې تر اخره پورې ورسېږي، بیا آفیس انسټال ده. ها ګورئ مایکروسافټ آفیس پروفیشنل پلس انکراپټډ. کوم مشکل لري ګوره انسټال نه سو، لږ غوندې حرکت مو وکړه. اوس دلته وایي چې دا مشکل لري دا سیټ اپ کې. دا یو بل یو ورته وکړو چې هغه رن سي،
خو انسټالیشن اصلي نه ده. انسټالیشن تر همدې چې پورې څه ورسوو داسې تر اخره پورې ورسېږي دا افس انسټالیشن نور خلاص ده. پوه شئ په دې سټپ کې مشکل و، دا بل سټپ به ورته اخلو دلته یا چوو تر څو دا انسټالیشن ټول خلاص شي. ښه د افس انسټالیشن طریقه همدغه طریقه وه. پوه شو ورباندې.